کرم الله وجهه یو نصرانی ته خبره کوله وی که چرته عیسی علیه السلام د الله د عبادت نه انکار نه وی کړی نو زه هم ستاسو په دین باندې شوی وی وی هغه نصرانی ورته ویلي چې عیسی علیه السلام خو د الله عبادت ډېر په کثرت سره کړی دی وی بیا ورته علی کرم الله وجهه فرمایل فان کان عیسی الها که چرته عیسی لکه څرنګه ستاسو نظریه او عقیده ده چې هغه معبود دی او هغه اله دی فکیف یعبد غیره نو بیا هغه د بل چا عبادت څنګه کوي چې ته وی عیسی علیه السلام د الله عبادت کوي نو معلومیږي چې هغه عابد دی معبود نه دی وی دغه وخت کې نصرانی غلی شو نو عیسی علیه السلام نه به یو ځای کې رستو راځي رب العالمین تپوس هم وکړي چې تا دې خلکو ته ویلي چې زما عبادت کوئ هغه به انکار وکړي او هغه به په ګواهۍ کې بیا د هغه اخري امت پیش کوي د هغې تفصیل به راشي هلته علما فرمایي چې دا امت خو په هغې وخت کې نه و دا څنګه ګواهي کوي نو یو جواب د هغې علما دا کوي چې دا امت ته د ده نبي ویلي دی او رب العالمین ورته په قرآن کې ویلي چې عیسی